دوستم وپیژنئ. که غواړئ چې د نوي مارشال شوي دوستم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. عبدالرشید د عبدالرحیم زوی د جوزجان ولایت په خواجه دوکو ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. تر شپږم ټولګي یې زده کړې کړي دي. په لومړیو کې د پلار سره په پټو کې کار کاوه، خو بیا په 1415 کال کې د شبرغان د تیلو او غازو په کان کې د اجیر په توګه دنده ترلاسه کړه. په همدغه کان کې به نوموړي خپلو دوستانو ته د دوستم ملګری خطاب کاوه، ځکه په همدې نوم مشهور شو او وروسته یې ځان ته د دوستم تخلص غوره کړ. 3 کاله وروسته د پرچمیانو له لوري جذب شو او له اجرې سربازي ته ارتفاع وکړه. د نوموړي دوستم ظلم او وحشت د دې سبب شو چې ډېر ژر مشهور شي. د پرچمیانو او خلقیانو خو دغسې خلک په کار ول. له سربازي وروسته د ټولي قمندان، ورپسې د ولایت منشي او د برید جنرال په لقب ونازول شو. د دوستم کارنامې. دوستم او ډلې د تاریخ په اوږدو کې دومره ظلمونه کړي دي چې فلم یې له لیکلو څخه عاجز دی. د نمونې په شکل به یې د یو څو ظلمونو یادونه وکړم. 1402 لمریز کال د دوستم ډلې جنبش له جمعیت ګوند سره د مزار ښار د نیولو پر سر جګړه وکړه. په سلګونو عام خلک یې شهیدان، مالونه یې لوټ او په 50 ښځو یې جنسي تیری وکړ. 1406 کال د قوس 10 تاریخ دوستم او ډلې د سریپل ولایت د سیدآباد ولسوالۍ 50 کورنۍ چې اسحاق زي پښتانه ول په زور او جبر له سیمې وایستل. 500 جریبه کرنیزه ځمکه یې ځینې غصب او مشران یې له وژلو وروسته په سپیو وخوړل. 1415 کال د ثور 9 د لوی اختر لومړۍ ورځ د دوستم ډلې او حزب اسلامي ترمنځ د تاشغرغان په خلم ښار کې جګړه ونښته. د جګړې په پیل کې یې ښار ته اور ورته کړ، دوکانونه یې چور او 25 دوکانداران یې شهیدان کړل. د 1440 کال د سنبلې 22 تاریخ د بلخ ولایت سولګري ولسوالۍ اوسیدونکو چې د دوستم له ظلمونو څخه تنګ راغلي ول او غوښتل یې د دوستم ځایي قومندان ته سزا ورکړي، دوستمیانو برید پرې وکړ. د نرانو په ګډون یې 20 ښځې او ماشومان ووژل او په وژل شویو اشخاصو کې د زانګو ماشومان هم ول. 1415 کال د حمل 22 تاریخ دوستم او ډلې د ګلي سرخ له میلې څخه ونجونې وتښتولې او له جنسي تیري وروسته یې ووژلې. 1402 کال د سنبلې 24 تاریخ د دوستم باډیګارډ د قومندان محیدین له یوه روزنتون څخه 8 کلنه جنۍ وتښتله او له جنسي تیري وروسته یې د شبرغان په جنګل کې ووژله. 1480 لمریز کال د دشت لیلي پیښه چیرته چې له 3000 څخه زیات جنگي اسیر چې اکثره یې پښتانه ول د دوستم په لاس په ډیره بېرحمي سره ووژل شول. له پورتنیو جنایتونو بغیر دوستم او ډلې په زرګونو تښتونو، وژنو، جنسي تیریو، باج اخیستلو، غلا او لوټماریو کې ګرم پیژندل شوي دي. مظلوم افغان ملت له 40 کالو د دوستم محاکمې ته انتظار باسي، خو افغان حکمرانان دوستم ته د جزا پر ځای لاندې القاب ډالۍ کړي. لومړی ډاکټر نجیب له عادي سربازي څخه ډګر جنرالي ته ورساوه. صبغت الله مجددي د خالد بن ولید لقب ورکړ. برهان الدین رباني ورته د زوی لقب ورکړ. حامد کرزي د ستر جنرالي په رتبه ونازوه. اشرف غني اول لومړی معاون کړ او اوس یې د مارشالي په رتبه ونازوه. دا برکتونه د نجیب او کرزي لاسته راوړنه ده. جنرال صاحب باتور دوستم داسې نور بېشماره جنرالي رتبې کرزي لیلام کړي وې، حتی دا د مارشالي رتبه خو کرزي په بېسوادو وپېژندله او پرې ونازول. د لستوڼي ماران خدایه دا دې څه راوکړل چې یو نر دې هم راپرې نه ښود، هر کمر ته چې تکیا شو لکه شګه راسپړېږي. ملګرو دا وه نننۍ ویډیو چې د دوستم په اړه وه. دا ویډیو او دوستم په اړه که څه ویل لرئ نو موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.